د کویټ هیواد هغه عیاشه ښځه چې په یو وخت کې دوو خاوندانو سره ودونه کړي او جالبه خبره دا ده چې دواړو خاوندانو ته په دې اړه باندې معلومات نه و چې زموږ ښځه بل خاوند هم لري. ورسره نور هم ډیر عیاش کارونه کړي وو چې اوس حکومت دغه ښځه نیولې ده او څه وایي دا ویډیو تر اخره وګورئ چې له دې حیرانوونکو معلوماتو نه خبر شئ. سلام او مینه مې قبوله کړئ دوستانو، په پښتو پوسټ چینل کې درته هرکلی وایم. دوستانو داسې به مو ډیر اوریدلی وي چې اکثر خلک انټیلیجنس ادارو سره تعلق لري او هغوی سره کار کوي، نو هغوی د دوو مختلفو نومونو او د دوو مختلفو شناختونو سره زندگی تیروي او په همدې اړه باندې د هغوی پرده قایمه وي او د خلکو نه ځانونه پټ ساتي. خو نن چې تاسو سره کومه واقعه شریکو هغه ډیره حیرانونکې ده چې د عربي ملک کویت یوه ښځه چې دوه شناختونه لرل او داسې کارونه یې کړي دي چې خلک یې ډیر زیات حیران کړي دي. د کویتي یو اخبار الراغي له مخې د کویت هیواد یوه ښځه چې د څو کالو نه دوو سړو سره ودونه کړي او دواړه خاوندان یې د دې خوفناک حقیقت نه خبر نه وو. د تفصیلاتو له مخې د کویت ملک دغه ښځې په یو وخت کې دوو سړو سره واده هم کړی. د کویت ملک دوه شناختي کارډز یې هم لرل. په دوو سرکاري محکمو کې په یو وخت کې نوکري کوله، یعنی د حکومت نه به دوه تنخواګانې اخیستې او له دوو بینکونو نه د کور لپاره قرضې هم اخیستې وې. کله چې په دې باندې دا هر څه ثابت شول نو دې ته د 7 کالو سزا واورولی شوه او کله چې دې ښځې د سزا د معافۍ لپاره اپیل کړی و نو د لوی عدالت نه د دې د معافۍ اپیل هم مسترد شو او ونه منلی شو. د دې دواړه خاوندان هم د دې خبرې نه ناخبره وو چې دا زما یوازې ښځه ده او که بل خاوند هم لري او په دې دوران کې به دغه ښځې په یو وخت کې له دوو خاوندانو نه خوندونه اخیستل او دواړو خاوندانو سره به یې وخت تېرولو. کله به د یو خاوند خواته ورتله او کله د بل خاوند خواته. دغه ښځه چې یو نوم یې عمره او بل نوم یې اریسا او دوه شناخت یې هم درلودل چې اوس یې د کویت حکومت او نور ډیر خلک حیران کړي دي. کله چې د هغې د شناخت دواړه کارډونه چک شول نو په هغې کې ښکاره شول چې په دغه کارډ باندې دواړه عکسونه یو بل سره مشابهت لري او د تحقیقاتو نه وروسته په دغه ښځه باندې چاپه ولګول شوه او ښځه ګرفتار شوه. کله چې د دغه ښځې خاوندانو ته د دې حقیقت په اړه باندې معلومات وشو نو په دواړو باندې یو دردونکی حالت راغلی دی او ویلي دي چې موږ اوس هم یقین نشو کولی او زموږ یقین نه راځي چې داسې عیاش کار دی زموږ ښځه وکړي. خو چې کله هغوی ته د حکومت لخوا نه د ښځې ټول کاغذونه او جرمونه وښودل شول چې ستاسو ښځه ستاسو نه کمقلان جوړوي نو په دې باندې دواړو خاوندانو د ډیر زیات غم او غصې اظهار کړی دی او عدالت هم دغه ښځې ته د 7 کالو سزا اورولې ده. قدرمنو دوستانو دا خبر تر همدې ځایه ویډیو در سره لایک کړئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.